السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کورنۍ چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د چین له سفیر سره په یوه ناسته کې د واخان دهلیز د ستراتیژیک اهمیت، د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او د مسافر وړونکو الوتنو د زیاتېدو په اړه خبرې اترې وکړې. په دې لیدنه کې دواړو لوریو د دوه اړخیزو همکارۍ پر لا پیاوړتیا او د عملي ګامونو پر اړتیا ټینګار وکړ. د خوست امنیه قمندانۍ د پولیسو د ښوونې او روزنې مدیریت د طارق ابن زیاد روزنیز مرکز پولیس افسران د امنیتي او کشفي تکتیکونو، عسکري او مسلکي مهارتونو او عقیدوي زده کړو په برخه کې روزنیزې زده کړې بشپړې کړې او د یوې غونډې او نظامي مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاینیت د کمال خان بند محافظتي قطعې قمندانۍ له قرارګاه څخه 250 تنه مجاهدین د کمال خان بند د ساتنې او څارنې په موخه نظامي او مسلکي زده کړې بشپړې کړې او د یوې غونډې په ترڅ کې فارغ شول. غونډې ته د نیمروز والي شیخ محمد قاسم وینا وکړه او ویل چې د کمال خان بند له سرته رسیدو وروسته به د نیمروز ځمکې خړوب او ځایي ولسونه به د اوبو د نشتون له ستونزو خلاص شي. د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي چارو معاینیت د لوژیستیک ریاست حمایوي لیوا مرکزي ورکشاپ لسګونه غیرعادي هاموي ټانګونه ترمیم کړي او د ګټې اخیستنې لپاره د پولیسو جزو تامونو ته سپارلي دي. د یادولو ده چې په یاد ورکشاپ کې د سلګونه نورو نظامي وسایطو د جوړېدو چارې روانې دي. د کورنیو چارو وزارت نشهیي توکو سره د مبارزې معاینیت اړوند د روږدو د درملنې او لاسنیوي په 15,000 بستریز مرکز اغوش کې یو شمېر روغ شوي هیوادوال د قرآن کریم د حفظ او تجوید له دورې فارغ شول او د دستارې فضیلت پګړۍ ورپه سر کړل شوې. د کورنیو چارو وزارت نشهیي توکو سره د مبارزې معاینیت د پلټنو ریاست منصوبینو د کابل ښار د 18مې حوزې په مربوطاتو کې د یو پلټونکي عملیات پر مهال د نشهیي توکو د پروسس یو کارخونه موندلې چې څه باندې 20,000 نشهیي ګولۍ، 10 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او شیشه او د نشهیي ګولیو د تولید یو ماشین ورسره نیولي دي. دا وې د دې اونۍ لاسته راوړنې. تر بیا ښې چارې.